بنده نه راضي کېږي چې دی وګوس کړي او د الله شکر ادا کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه چې دا څومره دعاګانې ویلې نو الحمدلله الذي الحمدلله الذي هر یو دعا په سر کې الحمدلله دی. دې معنی ده چې ټول صفتونه د الوهیت او د خدایتوب او د کمال دا صرف او صرف یو الله دی. دا نبی او فرمایل ډوډۍ وخوري او داسې حمد ادا کړي الحمدلله الذي اطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوه غفر له ما تقدم من ذنبه. دا ټول زاړه ګناهونه رب العالمین معاف. که څوک جامع اغوندي او د الله نبی فرمایي داسې وایي چې الحمدلله الذي كساني هذا الثوب ورزقنيه من غير حول مني ولا قوه. هغه ذات له حمدونه دي چې ما ته جامع راکړي زما د قوت او طاقت نه بغیر ما ته الله نصیب کړي. غفر له ما تقدم من ذنبه. دا ټول زاړه ګناهونه رب العالمین معاف. سار به چې پاسېده ویل الحمدلله الذي احیانا بعد ما اماتنا والیه النشور. که باتروم نه به راوته نو الحمدلله الذي اذهب عني الاعضاء وعافاني. یا بعد کو غفران کا لفظ دی هر څه کې با الله رسول الحمدلله. د دې خیر دا دی خیر. دا صحیح حدیث دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی د انسان جو معصوم بچي مړ شي معصوم دا ملائک دی روح والی برا روح دی برا یوسی الله سره د دې چې عالم الغیب دی و دې ملائک ته وی قبضتم ولد عبدي تاسو زما د بندا بچي قبض کو ملائکه ته او بیا وته الله رب العالمین فرمایي قبضتم ثمرة فواده تاسو دا هغه د زړه په خراوړه د زړه میوه و دا ملائکه ته او الله رب العالمین سره دا غیر چې عالم دی فارس وی الله دې ملائکه ته وی چې ماذا قال عبدي زما د بچي د بنده د بچي ساغه سلا نو دغه بچی پلار سوی د زما د بنده دا ملائکه ته وایي چې حمدک هغه مؤمنو هغه ستا حمد بیان کړي چې هغه الله له حمدونه دي چې زوی را راکړی او زوی را نه بېرته واپس الله حمد یې راکړ. ترجع معنا انا لله وانا الیه راجعون دی ویل وی الله رب العالمین دومره خوشحاله شي دا صحیح حدیث دی چې وی اعلان وکړي چې ابنو له بیتا فی الجنه د جنت کې ولې ښایسته ماڼۍ او بنګله جوړه ده ځکه د جنت کور دا د سرو زرو د سپینو زرو د جواهرات او ملغلرو پوری. الله فرمایي وسموه بیت الحمد دغه لا نوم کې دی بیت الحمد د حمدونو کو ذکر د معصوم او پاچا د الله حمد ادا کړي.